همیشه د پاره درې قسمه خلکو سره خپل ملګرتیا مکوه، خپل کشران ورونه او بچیم هغوی سره ملګرتیا ته مه پرېږده. د ټولو نه اول صفت چې کله هغه چاته فورا جواب ورکوي. څوک هم چې خبره کوي فورا جواب ورکوي، سوچ نه کوي، فکر نه کوي. د مشر د عزت په کشر باندې د صفقت څه پروا ورکي نه وي. هر چاته جواب ورکي او جواب د ژبې په سر وي. دا هر وخت د خلکو زړه دوکولی شي، هر وخت کې د خلکو زړه پریشانه کوي. دا د شر والا انسان دی، دکې خیر نشته. چې کله انسان داسې وي چې د هر چا زړه پریشانه کوي، صبر او تحمل ورکې نه وي، نو هغه حدیث کې راځي لویه ګناه سود دی. او د سود د ټولو نه وړه درجه هغه دا ده، نعوذ بالله من ذلک، نعوذ بالله من ذلک، چې په خولم نه راځي د خپل مور سره شپږ ډېر ځل بدکاري کول. او بیا نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو نه بدترین سود هغه د مؤمن مسلمان زړه پریشانه کول دي، او هغه د هغه سپکاوی کول دي، د هغه عزت ته سپک کتل دي، هغه ته غلط جواب ورکول دي. او بل حدیث کې راځي الله نه خفه کېږي څوک کعبه ولنړوي، لیکن په دې ناراضه کېږي چې د مؤمن مسلمان زړه پریشانه کړي. نو هغه کس سره خپل هم دوستي مه کوه، خپل کشران بچي او ورونه مه پرېږده چې هغه فورا جواب ورکړي، او جواب یې د ژبې په سر وي، د هېڅ قسمه سړي پروا نه کوي، نه سوچ او نه فکر. دویم هغه کس چې هغه ډېر بلند اواز سره او تیز اواز سره خبرې کوي، عامې خبرې هم د جګړو په شان دي، دا ستا راز نشي ساتلی، دا به همیشه تا په غم باندې اړوي. دا چې تا سره بحث کوي او کله کله لانجه راځي، نو تا به پریشانه کوي، او ستا دا پریشانی به دا عام کوي، او عام خلک به باندې خبري، او عام خلکو کې به ته سپک ښکاره کېږي. او عام چې څوک زر جواب ورکوي یا تیزې خبرې ورکوي، ټول به داسې نه وي، لیکن اکثر هغه سوچ سره خبره نه کوي، فکر سره خبره نه کوي، هغه دماغ نه استعمالوي، هغه دا نه استعمالوي چې زما د خبرې نه څه نقصان جوړ نشي، چاته خفګان جوړ نشي. دا خبرې خو غلامانې وي، لیکن چې کله خولې کې دننه وي او چې خولې نه بهر شو، نو بیا ته غلام شوي، کیدای شي دا خبره ستا دپاره لوی مصیبت جوړ کړي. او اخري خبره، هغه خلکو سره دوستانه مه کوه، او مه خپل کشران بچي ورونه پرېږده چې هغه نهایت زیات فیشن کوي او خپل فیشن ته ډېره توجه ورکوي. لباس ماډرن او برانډډ، کوټ واسکټ، ګړۍ، موبایل، پیسار، او هر وخت کې هغې ته توجه کوي، هر وخت کې هغه نوي نوي اخلي، که وسې کېږي او کله کله وسې هم نه کېږي، لیکن په ځان باندې خرچه کوي، ځان ته تاوان ورکوي، ځان ته نقصان ورکوي، لیکن ځان ښه شو کوي، او دې کې یو اندازه کبر وي. او اکثر اوقاتو کې د دې د صحبت د وجه نه په تا باندې اثر کېږي. شیخ سعدي فرمایي صحبتي صالح ترا صالح کند، نیکانو سره د صحبت وشو نو نیک بدن نه جوړ شي، او که بدانو سره د صحبت وشو نو بد بدن نه جوړ شي. او هغه مقولم ده چې هر سره په ایمان او په دین د دوست د هغه وي، چې دوست کم نظریه وي، کم یقین وي، هغه شان بدان وي، هغې اثر خامخا په ده باندې کېږي. نو کوشش وکړئ همیشه دپاره پریشانه کېږئ به نه، د دقه شان خلکو نه ځان لرې وساتئ. او دې کې ته یو بله خبره هم کوم چې کله رشته کوئ، خپل بچي ته رشته کوئ یا خپله لور خور چاته ورکوئ، نور صفات پکې وګورئ چې ستا خوښ دي که نه، لیکن دې درې صفاتو ته هم په هلک او جنۍ کې پوره وګورئ. که چېرته یو هلک داسې وي چې هغه تیزې تیزې خبرې کوي، زر جواب ورکوي او فیشن ډېر خوښوي، او دغه شان یو جنۍ وي چې هغه زر جواب ورکوي او تیزې تیزې خبرې کوي، او دغه شان فیشن د حد نه سیوا کوي، نو د هغې نه هم ځان وساته. دا هم تا په مصیبت سبا اړولی شي، دا هم تا پریشانه کولی شي. دنیا کې پریشانۍ نشته، لیکن کوشش به دا کوي چې د خپل سوچ او فکر او تدبیر د وجې نه او د الله تعالی نه دعا غوښتلو په سبب خپل غمونه او پریشانۍ نه کمې کړي. ورنه شیخ صادق واسم فرمایلی دي در این دنیا کسی بے غم نباشد، اگر باشد بنیادم نباشد. په دې دنیا کې هیڅ څوک هم د غم نه بغیر نه دی، او کدی هغه بنیادم نه، یا به چېرته شجر وي ونه به وي، یا به حجر وي ګټه به وي، یا به چېرته بل جماعت وي. انسان سره خامخا په دنیا کې غمونه پریشانۍ نشته.
الله تعالی دې وکړي چې په دې خبرو باندې تاسو پوه شئ. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.